شوم چې زما په خرچو ځان ساتي او زه په هغه باندې مین هغه په بل مین دی پیسې زما دي او هغه په خپل یاران ساتي زه په هغه باندې مین هغه په بل مین دي پیسې زما دي او هغه په خپل یاران ساتي او دا خو مستاره تکبر ستنې راښکته کړلې ضمیر د ځان سره درانه درانه یاران ساتي خود غرض دا پلار او زوی شي لور او مور شي چې لالچ په منځ کې راشي هر څور شي چې لالچ په منځ کې راشي هر څور شي د پښتو په معاشره کې معاشره کې چې بزور شي روغه وشي ګناهګار پکې لالچ په منځ کې راشي هر څور شي چې لالچ په منځ کې راشي هر څور شي که د کور او د جایداد تقسیم کې دی نو که د کور او د جایداد تقسیم کې دو سمید ضرور زما د مور چې لالچ په منځ کې راشي هر څور شي که د کور او د جایداد تقسیم کېدو نو که د کور او د جایداد تقسیم کېدو نو دار سمید چې لالچ په منځ کې راشي هر څور شي او په یو چا باندې مین یما مولا سیوا او په یو چا باندې مین یما مولا سیوا یو